حسن د لمبې کوي خبر یې ته حسن د لمبې کوي خبر یې ته ما باندې حملې کوي خبر یې ته ما ته وایي چې څه پکې بدرنګه ده ما ته وایي چې څه پکې بدرنګه ده ځان له پې جرګې کوي خبر یې ته السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پیرزونه کې موږ ځان سره ستر شخصیات میلمه کوو شاعران میلمه کوو ادیبان میلمه کوو هغوی سره د هغوی په ژوند باندې خبرې او اترې کوو په دغه لړ کې ننګرهار کې د خوش قسمتۍ نه پښتني خاورې ته راغلي پښتانه زلمیان را سره کیني په پروګرامونو کې هغوی نه پوښتنې هم کوو او خوندور شعرونو ته هم اورو نو د نن پیرزونې عیسی شهباز لالا موږ سره میلمه دی دوی سره به خبرې اترې هم کوو تپوسونه به ترې هم کوو شعرونه به ترې هم اورو ټولو نه مخکې شهباز لالا ته سلامونه احترامات وړاندې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام مننه محمد شاه خان صاحب چې تاسو دلته راللی زموږ وطن مو لیدله او دا ستاسو خپله خاوره ده تاسو باید پر راشئ بار راشئ یو ځل باندې نه خلاصېږئ نو خوشحاله شولو مننه شهباز لالا دې کې شک نشته دی چې تاسو د خپل سپېڅلي خدماتو په وجه باندې د خپل لیک په وجه باندې ډېر زیات مینوال جوړ کړي دي او لګیا یې جوړوئ خو د پیرزونې مینوالو سره به ستاسو په اول ځل باندې ملاقات کېږي دوی سره خپله پېژندګلو کوي شهباز څوک دی د کوم ځای سره تړون لري زما نوم خو حزب الله شهباز صافی دی اصل کې د کاپیسا ولایت د تګاو سره تعلق لرم خو فعلا په ننګرهار ښار جلال آباد کې اوسېږم او کار خو تاسو ته معلومه زه شهباز پندۍ ټولنې مسؤل یم کتابونه چاپ کوو لیکوالان شاعران او دوی سره هم ناسته پاسته ده صحیح شهباز لالا سره به نورې خبرې هم کوو خو د ټولو نه مخکې د شهباز لالا چې کوم کتابونه دي دا به شهباز لالا خپله یو کتاب رالی او موږ ته به د دې نوم ولي چې څومره کتابونه دي چاپ شوي زمونږ کتابونه خو 1200 ته رسېدلي چې چاپ شوي دي خو اوس دپاره مغه دا درې کتابونه چې دا نن سبا ډېر مشهور دي او خلکو خوښ کړي دي دا راوړي دي تاسو سره به زه شریک کړم چې دا یو دی ستا په ښایست مې یو کتاب لیکلی دا لږ د کیمرې د سترګې ته ونیسه ستا په ښایست مې یو کتاب لیکلی چې دې کې د لر و بر د زرو شاعرانو بیتونه راټول شوي دي صحیح او بل کتاب زمونږ دی چې دې ته وایي 15 غوره شاعران چې دغه شاعران هم لر منلی دي هم بر منلی دي سردانې دي او نور خو تاسو خپل هم لیدلی شئ چې دې کې به داسې شاعر نه چې هغه غوره نه وي یا ټاکنه بې ځایه وي په معیار به پوره وي نو دې کتاب انشاءالله تعالی صحیح 15 غوره شاعران دا خو دوه شو ما خو په شعر و شاعري کې ډېر کار کړی خو بعضو ملګرو ویل په تاریخ کې دې هم څه کړي دي بیا مې د تاریخ کې د افغانستان لنډ معاصر تاریخ چې د احمدشاه بابا نه نیولې ده او د اشرف غني صاحب پورې پکې مکمل تاریخ دی او خو ښه په دغه باندې دی دلایلو باندې دی ماخذونه لري نو دا مې د تاریخ په بخ کې کار کړی دی د دې ترڅنګ ما د زړونو آواز کتاب چاپ کړی دی چې هغه کې 215 شاعران او شعرونه دي هغه هم د لر و بر شاعران دي او مشهور شاعران دي د ترڅنګ منګه په ولسی دغه کې چې د متلونو باندې کار کړی دی په نعتونو کې هم کار کړی دی کتابونه ته د 12 کتابه چاپ دي صحیح پروګرام مخ په وړاندې بوزو خبرې به هم کوم مینوال بور کېدو ته یا تنګېدلو ته نه پرېږدو شعرونه راسره شریک کړي چې ستاسو شعرونه نه هم خوندونه واخلو نو شعر به دا وایم چې دا کتاب ما چاپ کوو نو ځینې ملګرو ویل دا به ما ته ډالۍ کې او ډېر جاني ملګري وو که نه نو ما زه به داسې یو بیت مخې ته راغی هسې نه چې رقیبان را باندې پوه شي نوم دې نه اخلم خو تا ته دې ډالۍ وي نو په دې بیت مې دا ډالۍ کړه چې هر سړی وایي چې دی ما ته ډالۍ کړی دی ټول ملګري مې خوشحاله کړي په یو بیت سره نو شعر به دا وایي د اکمل لیونی وایي ما ته ګناه ده ما په خپله مشهور که جانان ما ته ګناه ده ما په خپله مشهور که جانان ځان ته مې تریخ بل ته مې خوږ لکه انګور که جانان ډېر ښکلی اوس چې څوک ویني په مخه ترې چکونه وهي اوس چې څوک ویني په مخه ترې چکونه وهي لکه د چرګ مې په سوچه غوړو کې سور که جانان ډېر ښکلی هغه یو شعر بل هم دی چې رقیبان لکه مچان را پسې ګرځي ته زما په لاس کې ګوړه یې جانانه د شاعرۍ سره د کوم وخت نه تړون لرئ کوم وخت نه ناسته پاسته یا دا څومره کار چې تاسو کړی دی دې ته متوجه څنګه وشو په کومه وجه باندې راغلی دې اړخ ته هسې خو زه د ماشوموالي نه
د شعر د کتابونو د نثري کتابونو سره مې ډیره مینه وه. موږ به دغه کیسهخانۍ ته تللو که زه پښتونخوا کې هغه وخت کې به کتاب ډیر په 2 میاشتې 3 میاشتو کې یو کتاب راتله. به موږ ډیر ورته به تلوسه وه چې دا کتاب راوړو ویل ولو. نو د خوشحال بابا د شعر سره زما ډیر دغه دی. وایي د خوشحال سره ککین یو سوکاله دا د غره خټک به واړه شاعران شي. همدا و چې زه هم د شاعرانو مینهوال کړم هم د لیکوالانو تر دې پورې چې ما د یو خپرندوی ټولنې بنسټ کېښود او کتابونو چاپ ته مې اوږه ورکړه. خپل لیک مو تر کومه حده کړی؟ څومره لیک مو کړی دی او څومره کوئ لګیا یې؟ نو زه خو دا وایم چې تر اوسه خو مې 12 کتابه چاپ شوي دي او انشاءالله تعالی اوس هم یو 4 د چاپ پر لار دی راتلونکي دي. 4 کتابه مې نور هم مخکې دي. صحیح. دا تا چې کوم 12 کتابونه چاپ کړي دي زموږ مینوال په تمه دي چې دغه 12 کتابونو نه موږ نه د سر شعرونه وي. ماشاءالله ستاسو ټول لیک ډېر خوږ دی. د مینوال یې خوښوي ځکه چې تاسو ډېر زیات مینوال پیدا کړي دي. سراسر شریک چې مینوال دې خوندونه واخلي. نو زه به د کوم کتاب نه زیات شعرونه خو زمونږ دغه کتاب چې دی نن سبا ډېر مشهور دی ځکه چې دې کې مانیروال صاحب دی. وایي مینې د مازغو نه دې بېغمه کړم، ښه شوه د لانجو نه دې بېغمه کړم. او یا غریبۍ څومره لږو ورځو کې ډېرو یارانو نه دې بېغمه کړم. همدې سره څنګ دې کې چې دی اوس لایق زاده لایق صاحب وایي په څه خفه یې وایه ما کومه ګناه کړې ده. په څه خفه یې؟ په څه خفه یې وایه ما کومه ګناه کړې ده. ما خو جانانه همیشه دا ستا رضا کړې ده. ډېر ښه زبردست. تا که خیری راته مدام په زیارتونو کړي، تا که خیری راته مدام په زیارتونو کړي، ما په سجدو کې هره شپه درته دعا کړې ده. واه ښکلی دی. ستاسو د کلي نه چې کله دې څوک هم راغلي، ستاسو د کلي نه چې کله دې څوک هم راغلي، په چپه خوله مې لیوني زړګي درزا کړې ده. ډېر ښکلی دی. شهباز لالا مخکې مونږ کتلي چې تاسو د کوزي پښتونخوا نه پښتانه لیکوالان راغواړئ، دلته یې نازوئ، قدروئ یې، هغوی له پروګرامونه برابروئ. را روان ټارګټ مو څوک دی؟ څوک به راځي افغانستان ته، د پښتنو ملک ته، د شملو وطن ته څوک مو ټارګټ کړی دی؟ نو حمزه بابا وایي که نه څو چې راغونډ په یو مرکز یې نه کړم، هرې تپې ته د جرګو سره ځم. زما خو په نظر کې منیر بونیری شته دی او د نازک سره مې ډېره، نازک لالا سره مې ډېر ملګرتیا ده او کیدای شي یو ځل خو هغه هم راولي ځکه چې دغه د چینل بنیاد چې دی دا نازک لالا ایښی دی، د وصال مازدیګر چینل هغه جوړ کړ. نو طاهر لالا سره مې ناسته ده، انشاءالله چې یو ځل نیم به اقدام راولو د مینوالو سره به دلته کېنوو. نو شته دي ډېر ملګري دي او ټولو ته به په نمبر بلنه ورکوو. داسې په یو ځای چې هغه شي نو مشکل هغوی ته هم ده، موږ هم لږ مشکل یو. صحیح. دا راته ووایي چې څنګه تاسو په خپل ځای باندې لګی خدمت کوئ، که څه هم خپل شعر داسې کم لیکي خو نور چا چې شعرونه لیکلي لیک کې پښتو دپاره کار کوي، د هغوی قدر کوي، هغه نازوي، دا هم په خپل ځای یو ډېر ښه اقدام دی. خو دې سره سره زموږ د پیرزونې چینل چې کوم مشر دی ایاز فضل داودزی صاحب، هغه هلته هم په پښتونخوا کې دننه هم په ځای ګرځي، په خپله خرچه، په خپلو پیسو، بغیر لالچه، بغیر څه غرضه ګرځي، خدمت کوي د پښتو ژبې. او نن د مقام ځای دی چې افغانستان ته هم پیرزونه ټیم رالی او ستاسو غونډه کې شخصیاتو سره ناست دي، خبرې کوي، پروګرامونه ریکارډ کوي. دغه قدم ته، دغه زیار ته په کوم نظر باندې ګورئ تاسو؟ دا خو یو ډېر ستر نیک ګام دغه اوچت کړی دی، ځکه چې دا هم غواړي لر و بر یو ځای کې پښتنو ته کار کوي. نو څوک چې دغسې یو ښه کار کوي موږ یې ملاتړ کوو، موږ ورسره په خپله هم ملګرتیا کوو او د هغه دپاره چې دی موږ سپانسر ته ودرېږو. صحیح. شهباز لالا د پیرزونې مینوال دی وخت تا ګوري، څه پیغام، څه میسج ورکړي چې پروګرام راغونډ کړو؟ نو پیغام دا دی چې مینوال باید د پښتو ژبې سره بې حده مینه وکړي او کوم دغه لیکوالان، شاعران چې دا خپل لیکنې دوی ته وړاندې کوي دا چې دی په ډېر لیونتوب سره ولولي، ځکه چې دا خو دوی د پښتو دپاره کار کوي، د بل چا دپاره خو کار نه کوي. لکه اوس اردو ژبې دپاره چې څوک کار کوي د هغې ته حکومت هم ډېر دغه ورکوي، که داسې فارسي ژبې دپاره څوک کار کوي هغې دپاره حکومت چارواکي ګوره څومره زیات دغه ورکوي که نه. نو پښتو ژبه چې ده دا د مینوالو په اړه چې دوی دا پښتو ژبه مخکې وړي او که غورځوي. نو زه به دوی ته دا پیغام دی چې د دوی کتابونه په مینه دې ولولي
ځکه د زړه په وینه باندې دی دا کتابونه لیکلي دي. صحیح. شهباز لالا د ناستي مو مننه کوم، الله مو قدردان کا چې وخت مو مونږ له راکړو. تاسو نه مننه کوو چې دومره زیار هم ګاللی دی زموږ خواته راغلی، نو ډېره مننه. مننه. ګرانو کتونکو، شهباز لالا را سره نن پروګرام کې میلمه او د دوی ملګری هم موږ سره شاته ناست دی. قدر یې کوم، احترام یې کوم. ملګرو افغانستان ته راغلي یو، وخت په وخت په تاسو ته هغه شخصیات په سکرین باندې راولو. کوشش به زموږ دا وي چې کوم چا په سکرین باندې نه وي لیدلي به تاسو ته په دې سکرین باندې ښیو. انشاءالله ملاقات کېږي. تر هغې دمه چې چېرته یې ښاد، اباد او بریالي اوسئ.